که ستاسو ماشومانو په خېټه کې چینجي وي یا ستاسو په خېټه کې چینجي وي نو د هغې ختمولو دپاره یو اسان علاج زه تاسو ته ښیم. کوم چې په سکرین باندې سیرپ زینټیل لیدی شي یا کوم ټیبلیټ چې زینټیل تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي دا د ماشومانو د غټو انسانانو د خېټې چینجو ختمولو دپاره بهترین کار کوي، خو د هغې نه وړاندې تاسو دې خبرې ته غوږ کېدئ. کله هم چې ماشومان یا غټ انسان دا استعمال کی نو دا چې کله د انسان وجود ته لاړ شي نو دا میډیسن البینډازول سلفوکساید اکټیو فارم ورته ویل شي چې په دې باندې ډاکټر پیږي، خو زه تاسو ته په پښتو کې ویم چې دا کله انسان استعمال کی نو دا د انسان د وجود نه هغو چینجو وجود ته لاړه شي کوم چې د انسان په کولمو کې دننه وي. کله هم چې دا میډیسن د چینجو وجود ته دننه لاړ شي نو د چینجو په وجود کې دننه کم خوراک چې هضمیږي هغه بهر اخراج ته د انسان په وجود کې دننه نه پریږدي، او کم خوراک چې چینجي د انسان د وجود نه حاصلوي نو هغه خوراک د چینجي وجود ته نه پریږدي چې د دې په وجه باندې چینجي چې کم خوراک دننه کړي وي په هغې کې کم اخراج کیږي هغه بند شي، او کم نوی خوراک چې د چینجي وجود ته درومي نو هغه چینجي ته تلل بند شي چې د دې په وجه باندې چینجي د ټولو نه اول هغه حرکت کم حرکت چې هغه کوي هغه بند شي، او د هغې نه بعد بیا هغه چینجي مړ شي. دا بیا د انسان د غټو بول په لاره باندې بهر ځي. خو د دې استعمالولو نه وړاندې زه تاسو ته یو داسې ټیسټ ښیم چې دا ټیسټ کول ضروري دي، کوم ته چې سټول RE ویلی شي یعنې د غټو بول ټیسټ ورته کیږي چې په دې کې د چینجو هغه لاروا کتلی شي یعنې هغه سټیج د چینجو کتلی شي کوم سټیج کې چې چینجي انسان کې دننه پیدا کیږي. نو کله چې په هغه ټیسټ کې هغه لاروا معلومه شي نو د هغې نه بعد بیا دا ټیبلیټ او دا شربت استعمالول پکار دي چې دا ماشومان کم سیرپ زینټیل چې تاسو ته لیدی شي یو ورځ هم استعمالیږي، د ورځې دوه هم استعمالیږي، 3 ورځې هم استعمالیږي او 15 ورځې هم استعمالیږي. کله هم چې ماشوم د 20 کیلو وي نو دا شربت د هغه مطابق بیا استعمالیږي، خو دا به ډاکټر تاسو دپاره استعمالوي، او غټ انسانان دا ټیبلیټ استعمالولی شي کوم چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي زینټیل چې دا په 200 mg کې راځي. دا انسان هم د ورځې یو ډوز هم استعمالولی شي، د ورځې دوه هم استعمالولی شي، 3 ورځو پورې هم استعمالیږي او 15 ورځو پورې هم استعمالیږي. خو دا به د ماشوم او د غټ انسان کنډیشن ته کتیږي چې د هغه په وجود کې د چینجو کم کنډیشن دی هغې مطابق استعمالیږي. دا شربت او دا ټیبلیټ تاسو هرګز په دې علاماتو کې نشي استعمالولی چې دې ته کنټرا انډیکیشن په میډیکل کې ویلی شي. هغه زنانه چاته چې حمل وي دا نشي استعمالولی، هغه ماشوم د چا په وجود کې چې بار بار د وینې کمې راځي هغه نشي استعمالولی، هغه انسان او هغه ماشوم یې نشي استعمالولی د چا چې ګردې خرابې وي د ډېر ټایم نه، او هغه ماشوم هغه انسان یې نشي استعمالولی د چا چې ینه خرابوي د ډېر ټایم نه. دا ټیبلیټ زینټیل او دا شربت سیرپ ډېر بهترین کار کوي د انسانانو او د ماشومانو په وجود کې دننه د چینجو ختمولو دپاره. خو ضروري خبره دا ده چې تاسو به اول ډاکټر ته خپل ماشوم ضرور ښې، او که چېرې تاسو نه کیږي نو سټول RE ټیسټ ورته ویلی شي د غټو بول هغه ورته ضرور کوئ. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ، همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.